موتا امام مالک نہ شپیتم صفحہ کے دارا خستے دے آغوی اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبه قراءۃ الامام سوک چے امام پسی من کے دے امام قرات ورتا کافی دی واذا صلی وحده فلیقرأ زان ته چې مونږ کې نلولې دي وکانه عبد الله ابن عمر لا يقرأ خلف الامام او عبد الله ابن عمر چې امام پسې به سن لوستلم پنجاب کې غل حدیث سره چې کوم حنفي مناظره کړی دا د موطا امام مالک دا صحیح روایت د ابن عمر پیش کړی دی چې کانه عبد الله ابن عمر لا يقرأ خلف الامام ویلک جواب را کړ چې عبد الله ابن عمر منشو کنا تاسو خو چې مونږ نه کیږي 3 घंटे مناظره دا لس منټه ټیم اړیو ته ملاوي او چې عرض الحنفی ته ټیم راشي ازما جواب درانه کنه دا عبد الله ابن عمر منشو کنه وشه 3 घंटे پوره شوی دا جواب نه دی ورکړ ته خوای چې څوک ونلې مون نه کیږي چې نه کیږي د عبد الله ابن عمر مون څنګه شو چې لا يقرأ خلف الامام دا روایت تحاویم ذکر کړي په 195 صفحه کې موطا امام محمد راقصته دی په 102 صفحه دویم روایت د ابن عمر سے ابدار من صلی خلف الامام کفتح قراتو امام پس څوک مونږ کوي د امام قرات کافر دتا دو فتوی دا ابن عمر 3 فتوی د زید ابن ثابت مون پیش کړي فتوا د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه قرات خلف الامام مطالب موطا امام محمد 95 صفحہ عن وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي الا وراء الامام من چاوکا فاتحہ ونلستا دمون نہ دے کڑے مگر کبھی وراء الامام امام پسین سلورم فتوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تحاوی وصلنا 50 صفحہ قال انصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الامام امام کی سلولی تچپشام ممانز کی شغل دے تفکر کوا سما کوا کافر تالرا پدے کے امام کے فیض کئی تالرا دویمہ فتوی عبداللہ ابن مسعود مصنف ابن ابی شیبہ والجلد 300 صفحہ وسرور صحابہ کو سکیږي نورخه اوس ورته ګوره فتوتا لیت الذی یقرأ خلف الامام مليفوه ترابا ابن مسعود سے فتوا کا شاغه سره چې قرات خلف الامام کوي داخله د خور ډکشي داخله د خور ډکشي خیره وته کې چې داخله ور بندش تحاویم را خسته والجل یوصل 950 صفحہ او مصنف ابن ابی شیبہ والجلد 300 صفحہ صفحہ الى روایت کی سمعت علیا یقول من قرأ خلف الامام فقد اخطأ الفطرہ د سنت خطا کړل فطرت نل تمرا فطرت اسلامیہ سنت تھی روایت د زید بن ثابت راق لمن قرأ مع الامام فلا صلاة لهم ابن مسعود راقلی جاء رجل عبد الله فقال يا ابا عبد الرحمن اقرأ خلف الامام قال انصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الامام عن عبد الله بن ابي ليلى عن علي قال ليس من الفطرة القراءة مع الامام
امام سرا سلوستلا سنت ندی او تو کی چلولی دا سنی نه دی دا دار قطنی مراخص تے اول جل یوصل یوشتما صفحہ کی سلورت صفحہ او مصنف ابن ابی شیبہ والجل 356 صفحہ پائی کی دا علی سے قول دادے من قرأ خلف الامام فلا صلاة له دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فتوہ دا علی سے روایت داؤم دے ان علی کان ینہی عن قراءت خلف الامام دا بخل کو دا قرات خلف الامام نہ منع کول دا عبداللہ ابن عباس سے فتوہ تحاوی راخست دا پیوصل نہ 15 صفحہ کی ابھی جمرہ فرمائی سالتو عبداللہ ابن عباس اقرأ والامام بین یدی قال لا امام چه زمانہ وڑندی زسلولم قال لا نا دا عبداللہ ابن عباس صرف دویمہ فتوہ تحاوی اول جل یوصل نہ 15 صفحہ ابھی جمرہ ورتوین ناسا یقرؤون فی الظہر والعصر سخلق دماجگر او دماسفقیم من کی سلولی فقال لو کان لی سبیل لقلات والسنتهم کزما واقداری وی ما وتے جب پرے کڑی وی ابن عباس سے کوئی ما وتے جب پرے کڑی وی نماز فقیم او نمازیگر پمن کی دا خبر کڑی دا عرض عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمائی لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا کاشغ سڑے چقرت خلف الامام کے خلید کانو ڈکش خلید کانو ڈکشی وابیو خلفاء راشدین سر سنگشوس عبد الرزاق یوصل تدر صفحہ دویم جل قال عمر بن الخطاب وجدت ان الذي يقرأ خلف الامام فيه حجر فخم دار چخلی دکانو ڈکش دیر صفحہ کی مصنف عبد الرزاق سراقلی عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم نبی قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات خلف الامام قرات خلف الامام نبی علیہ السلام منع کری قال واخبرني اشياخنا ان عليا قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة لهم قال واخبرني موسى بن عقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام نبی علیہ السلام ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین طول چیو خلق بید قرات خلف الامام نمن کول وقاص رضی اللہ عنہ مصنف ابن ابی شیبہ والجلد 356 صفحہ وددت الذي يقرأ خلف الامام فيه جمرہ کاش فخم دعوا چقرات خلف الامام سو کئی چھ دیکھلے کیس کرواٹے وین عمر زید ابن ثابت جابر ابن عبداللہ شریک فتوہ تحاوی اول جل یوصل نہ 15 صفحہ عن عبید اللہ ابن مقسم انه سأل عبد الله ابن عمر وزید ابن ثابت وجابر ابن عبداللہ فقالوا لا يقرأ في شيء من الصلاة لا يقرأ في شيء من الصلاة دا خلفاء راشدین و فتوہ مصنف عبد الرزاق بن جلی وصلنا در شمسف اس میں درتا تیرک ان رسول اللہ ابا بکر و عمر و عثمان کانوا ینہون عن القراءة خلف الامام دارنگی روح المانش پگم جلد 220 صفحہ ادرکت 70 بدریان داویاو بدری صحابہ سره ملاقات شوه دي
كلهم يمنعون المقتدين القراءة خلف الامام، طولو بخلق دا قراءة خلف الامام نمنا کولا. او یا بدری صحابہ چې بدری سره ملاقات د نور سره پسونو ملاقات شوی دی، هغه بخلق دا قراءة خلف الامام نه منا کول. جزیوا چې امام سے ویلیو چې په جهري منځونو کې دی نه لولیو، په خفیه کې خلاف اولادي څومره خپل فیصله کړی دا. او هغه خلک چې خلکو ته دا خبره کوي چې امام سے به حدیث نه لري، په دې و جزیه کې څومره حدیث ولرل، دا ټول حدیث د نظر نه تیر نو دا فتوا بدنه ورکړي، دا د نظر نه تیر شویو، دا غي نه اخذ وکړه نه چوړې وکړه تا ته قدوریو او خلاصي وغیرہ په یو عبارت کې اخلاص اخلاصان نوړې په خپل کې درته چې جهري منځونو کې قرات مقتدی نه کوي، او په منځونو کې کوو کې خلاف اولاد ہے کې و کی جائز ده، دا نه چھوڑ د تراویس بده وکړه چې دا نه چھوڑ راويستا. اسمه په مونږ استړي شو، دا کتابونه په سوال ټول دا د علم را پیدا کړل، دا جانبینو ها اخر هغه ټول د علم را خلاصه کړل، یو مسله او نوړې جوړ کړو امت ته ورکړل چې دا مسله دې نه جوړیږي ټول، همدا جوړیږي که څوک متعصب نه، که متعصب نه انداته جوړیږي، او که تعصب سو کوي نو بس داغه خو علاج نه، داغه جواب خو به کوتک ده، په دلایل خو نه کی ای جواب کوتک دی. خو چې آیت باندې عمل کې صحابه فتوا تم ګوري، حدیث معمول ګرځي، او چې نه یو دم زد نیولې چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب الا وراء الامام پکې نه مانی، فصاعدا وما ذات نه ګوري، نو بیا خو فقہ نه علم نه دی او حق پرستی نه ده، تعصب. او چې تعصب څوک نه کوي نو چې وولي کړه خلف الامام کې بم دې مسلې ته جوړیږي چې کوم د جمهور یودا کیږي نو بیا دا یو کتاب ځان سره پیدا کړي، دا ابراهیم النخعی رحمت الله علیه فتوا نقرت خلف الامام متعلق، مصنف ابن ابی شیبہ اول جلد 100 صفحہ. عن مغیر عن ابراہیم انه كان يقرأ القراءة خلف الامام وكان يقول تكفيك قراءة الامام. امام سے دد شاگردانوں نے كان الزمهم بمذهب النخعی، فزان مذهب د نخعی لازم کړو. ابراہیم نخعی دا فتوا ورکړه، امام سے هم فتوا په ورکړه. فتوا سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ، مصنف ابن ابی شیبہ کو مذکور صفحہ نقل کړی دا. عن ابي بشر عن سعيد بن جبير قال سألت عن قراءة خلف الامام قال ليس خلف الامام قراءة، امام بس قراءت نشي. فتوى سعيد بن مسيب، کتاب القراءة بهقي يونوي عن قتادة عن ابن المسيب قال انصت للامام، امام تچپشا. فتوى محمد بن سيرين لا اعلم القراءة خلف الامام من السنة، قراءت خلف الامام باندې دا علم نه لرم چې دا سنت شي، دیو ته فرض دی، د سنن دی. فتوى علقمة ابن قيس رحمت الله علیہ، مصنف عبد الرزاق کو مذکور صفحہ 239 دیم جلی اور 39 صفحہ کے ذکر کر. عن ابي اسحاق ان علقمة ابن قيس قال ان الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه ترابا او رزفا، قرأ خلف الامام تو کئی کپڑے د خور ډکشي او یا د ګرم کانو رزف. فتوى اسود ابن یزید رحمت اللہ علیہ، مصنف عبد الرزاق کو مذکور صفحہ راخسترا قال وجدت ان الذي يقرأ خلف الامام مليك ترابا، کاش خلی د قور ډکش. بلا فتوى اسود ابن یزید دادا لأن أعد على جمرة أحب إلي أن أقرأ خلف الإمام،
پس کروټه چې چکو لګوم دا راته آسان دي د دې نه چې قرات خلف الامام کوم. فتوا د عمرو ابن میمون عن اشعث عن مالك ابن عمارة قال سألت لا أدري كم رجل من أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم يقولون دا عبد الله بن مسعود شاگردانو ډیرونه من پختنه کړی دا ټول بدا ویل چې لا يقرأ خلف الامام. خدا په شاگردانو کې عمرو ابن میمون نه چې پختنه وکړه هغه ویل چې لا يقرأ خلف الامام. شیخ عبد الله بن مسعود فتوا دا ونه شاگردان به مخالفت کوي. فتوا د ضحاک رحمت الله علیه مصنف ابن ابي شيبه مذکور صفحه كان الضحاك ينهي عن القراءة خلف الامام. دبر قراءة خلف الامام نه خلق منع کول. فتوا د عروه ابن الزبير موطا امام مالک او کتاب القراءة د بيهقي سلمہ صفحه کې راخص انه كان يقرأ خلف الامام اذا لم يجهر في الامام. جاهری کی به قرات نه کو چې جاهری بناو بیا به کو. امام احمد سے دغه رايش تحفة الاحوذی اول جلد 250 صفحه. قال سفيان الثوري واصحاب الرايه لا يقرأ خلف الامام فيما جهر وسرا. صاحب الرايه نه امام سے مراد شو او سفیان ثوری ټولو دا رائے ده چې جهري او سري کې بقرات نشي کولای. فتوا د امام اوزاعی فتاوی ابن تیمیہ یو سلوش په صفحه کې راغلی. ومذهب طائفه كالاوزاعي وغيره من الشاميين يقرأها استحبابا یعنی په سری منظومه. دارنگ تحفة الاحوذی اول جلد 250 صفحه فإن عبد الله بن مبارك لم يكن من القائلين بوجوب القراءة خلف الامام. دیر قراءة خلف الامام دو وجوب قائل نو. ابن قدامہ اول جلد 109 صفحه قال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق يقرأ فيما أسر الإمام فيه ولا يقرأ فيما جهر به. ندوی دا مذہب شو جہری کے بینہ کی. الدوسو یوصل وقتم صفحہ کہ دا احناف مذہب ذکر کئی. والحق ان قول محمد كقولهما فإن عباراته في كتب مصرحة بالتجافي عن خلافه. فإنه قال في كتاب الآثار في باب القراءة خلف الإمام بعدما أسند إلى القمة بن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه. قالوا به نأخذ منهم قد يأخذته لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه ولا يجهر فيه. وفي موطئه بعد أن روى في منع القراءة في الصلاة ما روى قال محمد لا قراءة خلف الإمام فيما جهر به فيه وفيما لا يجهر بذلك جاءت عامة الأخبار وهو قول أبي حنيفة. ده امام سے بندہ خلف الإمام خلاصون چھوڑو دا امام اقوال پا کے ذکر شو. موتا امام مالک نہ شپیتم صفحہ کے دارہ خستے